د طالبانو دفاع وزارت پلاوي ځاځي میدان کې له نویو پوستو لیدنه وکړه. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د خوست په ځاځي میدان کې 2 شپې وړاندې د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ د نویو تاسیساتو جوړولو پر سر ډزې تبادله شوې. خو تازه د طالبانو دفاع وزارت یو اعلامیه کې ویلي د دوی د لوی درستیز مرستیال مالی خان صدیق د یو پلاوي په مشرۍ په ځاځي میدان کې د ډیورند کرښې د څیرمه له نویو پوستو څخه لیدنه کړې ده. خو د دغو پوستو د کار په تړاو یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.